جواب کې به زه ورته دومره ووایم چې په دغه حالت کې چې په دغه رقم سره اسلامي امارت روان دی، دا رقم 10 کاله دوام نه کوي، خو که چېرته خپل په پالیسي کې بدلون راوړه بیا 10 کاله نه زیات دوام کوي، ځکه چې اقتصادي پالیسیګانې که درستې دي، سیاسي پالیسیګانې درستې نه دي، د ملت سره په ټکر کې دي او ملت د زغم ورو ورو په کمېدو دی. نو که چېرته قانون اساسي ورنه کړي او د جنکو مکتب خلاص نه کړي، په حساب لویه جرګه راونه غواړي خلکو ته مخه نه کړي، بیا دا به مشکل چې 10 کاله دوام وکړي. ستونزې به د سیمې خوا نه، نړۍ خوا نه او د ملت د خوا نه به زیات شي. اما که دا بدلونونه یې راوړل او همدغه ترقیاتي کارونه چې اوس شروع کړي ادامه یې ورکړله، دا نظام 10 نه لا یې نه زیات دوام کوي. فاطمي صاحب، د روسیې او د اوکراین موضوع څنګه ده؟ ولې پوتین پیشنهاد وکړي چې مستقیمه توګه مذاکرات وکړي؟ ګورئ، که تاسو یاد مې چې کوم وخت کې د زیلنسکي لندن ته راغی او دلته د اروپا او د کاناډا او حتی د ترکیې استازو ګډون وکړ، په هماغه وخت کې ترکیې یو پیشنهاد وکړ چې دی حاضر دی چې په منځ د زیلنسکي او د روسیې په ترکیه کې یو ناسته وکړي، خو هغه بیا ونه شوله، معطل شوله. اوس هماغه خبره پوتین کړې ده چې زه او پوتین دا ویلي چې زه به د اردوګان نه دا هیله او خواهش به ترې وکړم چې هغه زمونږ د دغې ناستې کوربتوب په ترکیه کې وکړي. یعنې اوس دی دا خواهش لري او دی وایي چې دلته یو خاص ټکی دا دی چې ولې پوتین دا غواړي، ځکه چې تاسو ته معلومه ده په دې ورځو کې د زیلنسکي او د یوکراین وارونه په ماسکو او په روسیې باندې زیات شوي دي او دې کې د اروپایي ټولنې بالخصوص د انګلستان د اسلحې او د میزایلونو مصرف زیات شوی دی. نو د امریکایانو خپل دغه همکاري کمه کړې ده، د اروپایانو زیاته شوې ده او تاسو دا معلومه وه چې اروپایانو په واضح توګه دا دغه کړی و چې که امریکا او روسیه او زیلنسکي سره معاهده وکړي چې زمونږ پکې دغه نه، موږ به دا معاهده نه منو او موږ به بیا د روسیې مقابل کې کېږو. نو دلته ځکه اوس روسیه دا وایي او امریکې دا خبر ورته کړې وه چې روسیه که مستقیما زیلنسکي سره کینی خبرو کې دا به ډېر بهتره وي نسبت دې نه چې موږ یې دوی منځګړیتوب وکړو. هماغه خبره پوتین راخیستې ده او اوس وایي چې زه مستقیما زیلنسکي یا د فرضاً د یوکراین د دغې سره کینم، خبرې کوم، مسله حلوو، ځکه چې ټرمپ زیلنسکي دې ته آماده کړی دی چې کوم سیمې روسیې نیولي د دې د خوب د خپل ککرې نه وباسه او نور مسایل حل کړه چې د جنګ نه ووځي، ځکه چې نور هغې د دې جنګ نهایت توان نه لري، ځکه که امریکا او دوی ورسره مرسته نه کوي دوی دغې جنګ توان نه لري. د ده لپاره اوس خبره اخواته روانه ده. روسیې دا پیشنهاد کړی دی چې دوی دې باید سره کینی او په دې مسله کې سره خبرې وکړي، خو روسیې دا خبره هم کړې ده چې موږ ته ستونزه چې ده د اروپا نه ده او اروپا ټولنه موږ ته ستونزې جوړوي، یعنې امریکا ستونزه نه جوړوي، یوکراین نه جوړوي. او پوتین دا خبره هم وکړه چې زه حاضر یم د اروپایي ټولنې سره هم کښېنم او هغوی سره خپل ستونزې حل کړم او ضمن کې دا خبره یې وکړه چې زه نه پوهېږم چې اروپا ټولنه ولې ما نه یېرېږي او څه ستونزه لري ما سره چې ما سره نه غواړي کینی او خبرې را سره وکړي. یعنې دی ویلي چې زه خو حاضر یم چې دوی سره کینم خبرې وکړم، زه هم زیلنسکي سره کینم هم اروپایي ټولنې سره کینم او خپل ستونزې حلوم. خو تاسو معلومه ده چې په دې کې دوه درې مملکت دي چې هغه ډېر منفي لاس لري، چې هغې کې یو فرانسه ده، یو انګلیس دی. دوی ډېر دوی جنګ ته، ځکه چې انګلیس ته چې برخه ورنه کړي کوم شي کې، انګلیس بیا تر اخره پورې ورانه کوي، انګلیس برخه غواړي او امریکا ټرمپ چې دی برخه نه ورکوي. هغه وایي چې ما ته یوکراین کې برخه مې راکړه. دغه زه تاسو ته په یقین سره وایم سبا د امریکا او زیلنسکي انګلیس ته یو څه ومني، اروپا کې نور کوم داسې مملکت نشته چې دا جنګ وغواړي، خود به خود دا مسله حل کېږي. دا ستونزه ده. بله فاطمي صاحب، د وروستیو کې په اروپا کې یو ناسته ترسره شوه، 10 د ناټو غړي هېوادونه وو او دا پرېکړه یې وکړله چې بریتانیا او فرانسه هم پکې شامل وو، موږ اوکراین سره مرستو ته دوام ورکوو او مخکې تر دې ویلي وو تر څو چې د اروپایي ټولنې ګټې خوندي نه سي، هر ډول توافق چې کېږي دا د اروپایي ټولنې خلاف وي. په عمومي توګه ګټې د اوکراین په جګړه کې څوک دي، یعنې څوک پکې شامل دي؟ په کوم شي کې څوک شامل دي؟
د اوکراین په جګړه کې د کوم اړخونو ګټې دي یعنې څو اړخیزه ګټې دي د اوکراین په جنګ کې خو اول نه تاسو معلومه ده چې دا خو امریکای او ناتو یو ځای شروع کړ او دوی دا فکر کوي چې په دې سره به روسیه ووهي د روسیې ملا به ماته کړي حتی روسیه به هم تجزیه شي یوکراین به هم د دوی لاسه ولویږي او دلته به د هغه نور هم زیاته شي او دا کې دی ناکام شول په دې پالیسۍ کې روسیه په هغه رقم چې دوی غوښتله ماته نه شو کړلی نه په نظامی توګه ماته کړې د روسیه او نه په اقتصادي توګه ماته کړې برخلاف روسیه د 3 کاله مخکې جنګ کې چې وو جی ډي پی ګراس دغه چې وو د ارتقای د 4% نه ټیټه وه سږکال ارتقای 4.7% ده یعنی دا ښکاره کوي چې نه تنها جنګ د روسیې اقتصاد ته ضربه نه ده رسولې بلکې اقتصاد یې پکې پیاوړی شوی دی او بل دا دی چې دغه اوس چې دا د ډي ډي ورځ وه چې د روسیې د کامیابۍ ورځ په مقابل د نازیانو د جرمني کې تاسو وکتل پخوا به 15 مملکته 10 مملکته استازي به راتلل په دې کې سږکال 9 مملکتو استازي پکې وو مشران پکې وو او د پوټین ترڅنګ ناست وو او د ټول نه مشر ملمه د چین رئیس جمهور چې هغه هلته ناست وو او دا د روسیې کامیابي ښیي او د امریکې د خارجه او د اروپایانو ناکامي ښیي چې وی نشو کولی روسیه انزوا ته ویسي فلهذا په دې کې د کومو ممالکو ګټه چې دا هغې کې ډېر زیات د اروپایي ممالکو ګټه وه خو په بالخصوص فرانسه جرمني انګلستان دا ډېر پکې داخل دي او پولند او هالند دا چې دي چون دلته په پولند کې د امریکا او د ناتو په حساب نظامی میزایلونو اډه ده هغه د روسیې نه یریږي چې روسیه که یوکراین باندې تلی شي په ما هم راتلی شي د هغه لپاره هغه د اروپایي ټولنې نه مخکې ګواښ ته ودرېږي او غواړي چې د اروپایي ټولنه او دی اروپایي ټولنه د پولند شاته په دې ودرېږي چې که پولند ماتیږي دروازه د ټول اروپا خلاصیږي هغه دې نه یریږي که دلته یوکراین مات که هلته پولند مات که بیا د اروپا کې د روسیې مخه څوک نشي نیولی دوی د ده نه یریږي او انګلیسان ښکاره وایي که روسیه په یوکراین کې معامله ورسره وشوه او په پولند کې معامله ورسره وشوه بیا روسیه په اروپا کې په نورو باندې صرفه نه کوي کېدای شي په نورو ممالکو باندې بیا راشي دا یره ده د دوی سره اوس دوی په دې باندې خوشحاله نه دي چې امریکا چې دا معامله کوي د دې معاملې نه خوشحاله نه دي خو امریکا ښکاره وایي چې ما پیسه مې هم لګېږي راکټونه او میزایلونه مې هم ځي داسې زه ولې مصرف وکړم زه دغې ته منرال څه ضرورت لرم هغې قرارداد هغه د یوکراین سره کړی دی قرارداد یې ترلاسه کړی چې جنګ ختم شو امریکا په عوض د مصرف ګټه کوي پیسه وړي 500 میلیارده ډالر وړي 500 میلیارده نیم ټریلیون ډالر وړي نو په عوض یې مصرف وکړي ښه دی که نیم ټریلیون پیسې ویسي ایان په دې خفه دي چې وروره ته خو پیسې وړې منګه څنګه شو نو دې کې دوه مملکته مخکې دي فرانسه او انګلیس هغې برخه غواړي که امریکا ورته نن ووایي چې تا ته سهمیه درکوم جنګ مخې ته نه ځي ختمیږي بله